که د چا یو ښځه وي او هغه ته وپاس چې دغه ښځې نه د هغې نور بچي هم وي یعنې زلمي زامن ترې هم وي نو دا کس به ځان له چې کومه دویمه ښځه کوي دی به ځان له په خپله باندې ښځه کوي که نه دغه بچي به ورله ښځه کوي. د دې مولانا صاحب نه دغه سوال شوی دی دغه مولانا صاحب ورله په اسلامي ډول باندې یعنې په شرعي ډول باندې یو تفصیلي جواب ورکوي. تاسو یې راسره واورئ او د نورو مسلمانانو سره ضرور مخکې شیر کړئ. راځئ د پښتنو ډېر وی آی پي سوال هوټل ته لاړم نو هوټل والا کباب پخول نو ما ته مولوي صاحب یو مسلې تپوس کوم مالوایه وایي د یو کس ښځه وفات شوله او هغه دویم واده کول غواړي دا دویم واده په بچو باندې لازم دی که نه دی نو دا خبره ذهن کې واچي چې دې سړي له پکار دا ده چې په خپل واده وکړي په بچو باندې لازم نه دی که چېرته دا د وس والی د وس کېږي نو بیا به دا واده ځان له پخپله کوي بیا بچو باندې لازمه نه ده خو که چېرته د وس نه کېږي او عموما زموږ په پښتنو کې هم دغه صورت حالي پلار چې کله لږ بچي سټیبل شي به ټول هر څه چا ته حواله کړي بچو ته حواله کړي نو بیا بچي مسلمانان یې کلک کړه نو بیا چې کله مور وفات شي نو پلار ځوان دی هغه اوس د دویم واده تقاضا کوي دویم واده نه کوي ولې نه کوي واده ځکه نه کوي وایي هسې نه چې نور بچي شي هغه به راسره بیا شریک شي. اوس که چېرته دا سټیج دی د پلار چې هغه بوډا دی او دې حد ته رسېدلی دی چې هغه حقوق د زوجیت نشي ادا کولی او هغه انتهایی کمزوری دی 60-70 سمثینګ دی نو بیا خو زه ګنجایش شته دی که هغوی وایي چې یاره د دې خدمت موږ کولی شو زمونږ ښځې شته دی د به ښه خدمت کوي او دا د واده لایق نه دی نو بیا خبره خو ټیک ده خو که چېرته هغه دی صحت یې ښه دی او ټیک ټاک دی او واده غواړي او وس یې نه کېږي په کار خو دا خپله وکړي وس یې نه کېږي نو بیا د بچو ذمهداري ده په بچو واجبه ده چې هغه پلار نه څه وکړي واده وکړي په دغه کنډیشن کې چې د بچو وس کېږي د پلار وس نه کېږي په بچو لازمه ده چې د پلار څه وکړي واده وکړي ګینې د پلار په ګناه کې به دوی برابر سي شریک وي. نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته نصیحت کوي ورته وایي چې الله القى الله اعظم صحابي فرمایي ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت وکړه چې د الله سره به په داسې حالت کې نه ملاویږي چې ته لونډ مطلب دا چې ستا ښځه نه ګورئ ځکه چې د چا ښځه نه دا په فتنه کې د واقع کېدلو ډېر زیات احتمال شته چې دا پکې واقع شي نو اوس دا کس ځوان دی په کار دا ده چې بچي دله څه وکړي هغه واده وکړي دا د بچو ذمهداري ده او که چېرته د پلار وس کېږي یا د بچو وس نه کېږي په دواړو صورتونو کې بیا په بچو باندې ذمهداري نشته ځکه چې شریعت لا یکلف الله نفسا الا وسعها د خپل وس نه زیات څوک نه مکلف کوي نه مجبور کوي.